چې انعام شده خلق دا کم یو دي؟ انعم الله علیہم اغا سوق دی من النبیین پیغمبران والصدیقین او صدیقین دی والشہداء شہیدان دی والصالحین او صالحان. اس انبیاء څنګه خلقو؟ اخو کته پکار دی چې انبیاء څنګه خلق. علامہ ابن اسیر لیکلی دی چې آدم علیہ السلام پیغمبرو، اللہ ورتوی چې په دې جنت کې ته اوسېږه او ستا بیبي دې پکې اوسېږي، لیکن فلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. دی بوټي ته باندې نږدې کېږي، کدی بوټي ته نږدې شوي نو ګوره کار به خراب. دی بوټي ته باندې نږدې کېږي. وخت تیرے ده، شیطان چونکه د په سر تبا شوی و، نراغه دروازه کې ورته ودرېدو چې وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلاهما بغرور. قسم دواړو ته وخوړو چې دا بوټي دانه که تاسو وخوړه ټول عمر په جنت کې پاتې شي کې نیتی وباسي. بی بی حوا ویل آدم علیہ السلام ته جوال به زه وخورم، که کار خرابېده بیا ته مخورن. هغه وخوړه خو چې اثار د جنت بدل شو، آدم علیہ السلام مخوړه، دواړه د جنت نه بار شو. یو سړی په ما باندې سوال وکړو چې آدم علیہ السلام کا دا دانا نوے خوڑلے پا جنت کی نو مونگ بم پا جنت کی پیداوے او مزیب ہم کولے دا سب پا غم کی پیدائی. نو آدم علیہ السلام نعوذ باللہ غلطی کری ہو. مال خبر دا نوا، خبر داوا چھے یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے، یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے، دانا گندم تھا بہانہ ماجرا کچھ اور ہے. حسن یوسف اور ہے، عشق زلیخا اور ہے، حسن محبوب الہی کا تماشا اور ہے. گورا یہ بھی کچھ اصرار تھا. اس خپا نشی تاسو خدای خبر دی ورځو کې په دې خبرو پوهیږئ کنه، ځکه چې دا بل غم جوړ دی. بیگان په دې لار الکان تیرې د په ډیټسن کې اسې د تاسو ځان پورې درته ویم چې هغه زما دغه دریوال خبره رښتیا کیږي چې استاد ز چاته و خاندم د سړی زامن ورک شو، د سړی زوی شته نه نو خان دی چاته. نو د اسلامی فرنٹ والاو جلسه وا او الکان په ډیټسن کې تیرېده، نو ریکارډ چینجر یې لګولې او په ډیټسن کې او څومره الکان چې پکې ناستو نو لاسونه یې پړکول. دغه ده ورته کورم وران شه چې ورانم شي، تاسو خو هغه اسلام والا یې که نه. اوس بل چا نه به زه څه ګیله کوم؟ تاسو خیال راغی؟ نو مغه خبره چې ورځ تیریږي زما په دېړه کې رښتیا کېږي چې استاد خان دی چاته د سړي زامن ورک شو. نو خدای خبر اوس دا خبرې په تاسو لګیم که نه لګي، په بل ویر اخته یې.
یو وای چې دا زما د دونای شملې خوږی دي، بل وای دا زما د دونای کې صاحب شات مې چولی دي. په دې قهر د عمل اخته دی، خدای دې په نورم اخته دی. دغه سه ډچ به خدای درکې لکه پرونه چې هندستان لې ورکو. تاسو خود سړی ځامن کېږئ نه، خزه او نر په نالت یې، خزه نر خزم په یو منډه وای، لونم په بلې منډه وای، زامنم په بله منډه وای، تاسو په بلې منډه وای. داسې ګړچ په خدای درکې لکه پرونه هندستان لور کو چې دنیا کې عظیم طاقت ته 14,000 مړي تر نن راوېسته او لا راوباسي لګیا دي، او 8,000 هسپتالونو ته رسولي دي. خدای خبر چې لک ته برسي که 2 لکو ته به مړي رسي. یو ګړچ ولا زلزلې ورکړې ده، په زرګونو مړي لا راوېسته نشي، فوج ته حواله شو هغه دنیا. دغه چې ګړچ به خدای درکې. تاسو خود سړی ځامن کېږئ نه، که ګیرو والا ګوره هغه په نالت سار مې یو ګیري والا کتو نو مال داسې ګیرې په پټو کې واخم ډېر ولاړي. نو په دې ګیره څه یو طالب ته یو خان وی او مولا صاحب دا خانان چې دي دا خو د دې 15 غزه لکای وي چې مړ کېږم یو 15 غزه قبر ته ځان سره وړي. یو طالب ته وی چې طالب استا دا ګیره خده که زما د سپیدا لکای خده. ا طالبم نیک طالبو دا زمونږ د زمانه غوندې نو. هغه ورته خان ما ته پته نشتا چې زما دا ګیره خده که ستا د سپی لکای خده. والله که ما ته پته شته. ولی ویل کدی ګیری ایمان تیر کو خستا د سپی د لکای نه دا ګیره خده، او که ایمان تیر نکو نو بیا ستا د سپی لکای ته خده. نو زمونږ داسې ګیرو نه د سپی لکای خیدي. تاسو خیال را نو خبره مې دا کوله چې دی وخت کې په دې خبرو دا قوم یا دا ملک پویدل دا د عقل نه بار خبرې دي، دا عقل نه. کہ یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے، دانا گندم تھا بہانا ماجرا کچھ اور. آدم علیہ السلام د جنت نه چوتو نو دی کیم رازو سرازو. آدم علیہ السلام خدای پیدا کړي دی ته نو چې تب په جنت کې اوسېږي. الله پیدا کړي دی ته چې ستا د وجب ز دنیا آبادوم او دنیا به جوړوم. نو دا ولا یو بانا جوړه کړه د جنت نه را بار کېدو د پاره. نو سړی ته مې وی چې جنت کې آدم علیہ السلام ذکر نشو پاتې کېده چې داغه په ملا کې د کربونو پدمونو غیر متناهی شمار باندې روحونه پراتو داغه په ملا کې، او ما وستا غوندي خبيث روح هم پکېو. نو توس په جنت کې د پیدا کېدو وي چې په جنت کې پیدا وي. الله ورته وی چې بار لار شه د جنت نه دا پلیت روحونه ټول د ملانه وغورځوا، نو هغه نه پس بیا جنت تراشه راويسته دې د پاره. نو یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے، دانا گندم تھا بہانا ماجرا کچھ اور ہے. ماجرا داوا اوس په مرګ باندې تاسو د ټوله دنیا د علماو نه پوښتنه وکړئ چې د آدم علیه السلام قبر چرته دی. چرته دی؟ چا ته پته نشته. د بی بی حوا قبر په جده کې د جده
پادیره کې یو قبر غوندې جوړ کړو چې دا بیبي حوا ده. نه، خبره داسې نه وه. خبره داسې وه چې بیبي حوا او آدم علیه السلام چې دواړه وفات شو، نو د جنت اوبه او ملایکې راله، آدم علیه السلام له غسل ورکو او بیبي حوا او دا دواړه په یو تابوت کې واچولو، فغیبوهما، دواړه غیب کړو، جنت ته ورسول. تاسو خیال راغی لاړه چې د کم ځای وو هغه ځای ته لاړه. د آدم علیه السلام قبر چرته نشته، د هغه لاش او د بیبي حوا لاش جنت ته تللی. لکه عیسی علیه السلام په ژوند الله جنت اسمانونو ته بوتلی دی، په ژوند. یهود او نصارا خدا وی چې دا قتل شوی دی او په صلیب ختلی دی. قرآن وی نه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله الیه. الله ځان ته اوچت کړی دی، په اسمانونو کې کېنولی دی او د بیت المقدس په مناره بیا راکوز کی د قیامت په ورځ باندې، او قیامت به پې برپا کوي. تاسو خیال راغی عزیزانو؟ انعمت علیہم دا خلقو انبیاء علیہم الصلاة والسلام، انعمت علیہم صدیقین لکه ابو بکر. دیکھو گو رہی پرون میں د شاهانو یو دفتر ولیدو، د شاهانو هغه کرسی، هغه میزونه، هغه د سیګرټ د ایرې تویولو لوښي، قسم په خدای دی که هغه لوښی ما په خوب کې م لیدلی دی، په کوم کې چې شاهان د سیګرټ ایره تویوي. دا د سیکټریانو په میز باندې پراتو، چا شاته بلا کم قسم سیګرټ کیس پروت. هغه ډبلې چې کم کې سیګرټ پراتی هغه د چاندای او د سرو زروي. کو سډبو تاسو کورونو کلو ته خو سره کې نشته کنه، او بموم نشته، دغه خړه سنبای ګرځي، خدایم نور خړکا. سیګریټ کیس د سرو زرو، حیران. ما خو په سن 84 کې په دلی کې د راجیو ګاندھی بنگلم کتلې وه، د 90 کروڑ دنیا وزیر اعظم و د 90 کروڑ دنیا داغه جامع مم کتلې وي، داغه موټر مم کتلې، داغه گارد مم کتلې، داغه دفتر مم کتلې. په دې صدر کې هغه د انګريزانو د زمانه زوړ سټایل بنگلي چې کمی دي داسې بنگلا دا او کل 15 کسه گارد دی په، او فیټ موټر چې هغه په خپل ملک کې جوړي، په دې کې وزیر اعظم هم ګرځي. اوس بیا الیکشن دی، الله دې په خیر دا ستاسو مشران پاس کی چې دا کوم سره ستاسو عقیدې دي او خوخم دي او ورته ګرځېږي را ګرځېږي دي، د خدای ټول کامیاب کی. بیا به په دې منبر درته وایم چې اوس ته هغه دویم پلار څنګه شو. تاسو بیا به درته وایم، خو شرمېدلی په څه شرمېږي؟ دا قوم زما په دې خبرو شرمېږي نه، مونږ شرمېدلی په څه شرمېږي؟ بیا به درته وایم
वही हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन। माला खुद खावर तेलो डीवा न मिलावीगी और द पीर कोर के चिरागान जोड़ दे। पमा च लोड शेडिंग उशी नो सलोर और शपक घंटे पमा बिजली नहीं और शाहान था स्पेशल जनरेटर लगे दिली दी ऑटोमेटिक कि बिजली लालशी नो ऑटोमेटिक जनरेटर शोरोशी कि शाह चरता गर्मी उनिश। मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन, उस सिद्दीकम खलीफा वक्त रातलुन की जुमा बांधे बद खिलाफत तारीख दरता बयानों चिपकम औरत दे खलीफा शो नो माजीगर टाइम के बहत त्योशो माजीगर सादरी पूगा चूली दियो बाजार तरवा सादरुन अदा से पूगा चूली दियो बाजार तरा हजरत उमर वाला पर मखरा एना या सिद्दीक चरतजी वेल दा सादर बाजार के खरसों में चिकोर वाला हो तो सोड़ मोड़ बराबर कमन ब्याबा नोर कार शोरो कोमन हजरत उमर वर्तवी चित्त होने अमीरुल मोमिनीन शुए टोल कौम दर नब्यातु को तो सादर मंडई के खरसे वेल अमीरुल मोमिनीन खुदा माना न दा चुस बाल बचले बरिज कम ड पैदा को वेल राजा रा रवाने को अबू उबैदा दगा वक्त के द बैतुल माल मशरो लकदलता द ज़कात कमेटी ची कम मशरान दी दा पतम कड़ी दन ची दा ज़कात कमेटी मशरान चूक दी और जोड़ शिवी चूक दी और दा ज़कातू न जी कम ज़ेता दाम कतिल मां पसे दा खज़ेराश तो ये कागज दस्तखत का जी दा ज़कात माते मिलोश खोर लार लंडावा लार लंडावा कमा मुतालिक दिस खिदमती हो आया और लार लंडावा ज़कात चेयरमैन चिदे जबो सागत अली कमा चिदे ला ज़कात वर्का या ब 200 दर की या ब 1500 दर की दाग कोर रंग एजान लवली न वही पर खुदा कसम च दे ज़कात पर पैसों बांधी कम कम कर तू न शिवी जदर तसव ब्याद ज़कात पैसे चाल खुद ओड़ो पैसे न मिलावीगी और चाल पिंज लका मिलावीगी दा सियासी रिश्वत हो च ज़ियाउलक रावीस्ते हो दा द सुद ज़कात सिस्टम च हो सियासी रिश्वत पर तौर बांधे ब इस्तेमालोल और मुला बे पी चुप कोलो च दा मुला चरता गुगुश्तू आवाज होने की दा द मुलियानो खसी कोलो द पारा रावीस्ते हो वल्लाह कबल चल पकियो मां पसीम योजली द 10 लाख रुपये चेक रावड़े वजीर औकाफ से वेल दावाला मलदा सीधी वेल 10 लाख रुपये चेक दे माल पर रिकॉर्ड बराजी का पट बई वेल पर रिकॉर्ड खो बराजी खैद माल खूना औराना 15 सलवे काल द पाकिस्तान नजान मां पौदस के साथले दे पर 10 लाख रुपये मात कर दादा तंगी खान चे दे एडुकेट से 6 लाख रुपये टेलीफोन रातों को चेक दर लेगम दा केश का वो यवी घंटे ले दे बेनजीर उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस के यवी घंटे लराश माला का कोर दे औरान से चाप तंगी के दे मां सलवेख काला खजो पसे ड्रामी कड़ी दी उस बज खजो सरा नास्ती वेल शाकड़े बदी के न माल का याराना के उद याराने हक अदा के नुचदा कॉन्फ्रेंस तीर शी तब याद आद 6 लाख रुपये चेक रावलेगा चीजे आलम खने आलम जखु मुलायम 15 रुपये मालम वेल ब्यादर बांधे सको दे हद लपोरे जपकी यो गुगुश्तू वाला पाते उमा च जमा द खसी कोलो कम कोशिशों न दुई कड़ी
اب بلا خبره ده چې دی خو وګورئ دا ګرځوي خدایم ورکه چې ورک شي په ډیټسنو کې چغې مه وهئ خړ سیلاب هم یو سا په ډیټسنو کې چغې مه وهئ حسبي ربي مربي حسبي ربي مربي په خدای قسم روټای چای جامې دا هر څه به تاسو پسې منډې وئ هر څه ما ټوله ورځ ګوره د دوایانو دکان کې ناستې مرسه ما پسې را منډې وئ دا پیدا کوي دا د خرایلو بچو پسې منډې مه وهئ دا پر اګمالونو چې ځانونه ریګمال کړي دي دا اس نه درکوي والله کس نه درکوي په 15 کاله کې د دله قوم یو سرک جوړول زده نه کړه هغې له چینیان راوستي دي خود کفیل دی ملک ته وایي خود کفیل چین دی خود کفیل هندوستان دی مسلمان او خود کفیل کابل حال دی ورشه وګوره روس خدای تباه کړو اوس په وزیر خارجه او داخله سره نه جوړیږي دغسې دا ملک دی دا الیکشن چې وشي تاسو به بیا وګورئ رسکشي به یو به وایي زه پلانې وزیر کېږم زه پلانې میکمالم بل به زه په پلانې وردم بل به زه په پلانې وردم بیا به دا رسکشي جوړوي دغه غل متیازې به په ځان تپي را تپي تپي را تپي بیا به وله ډچ ورکي یا فوج یا صدر 3-4 میاشتې پس به بیا په دې قهر اخته وي خدای به ښې ورځې درته نه ښیي ړندېږئ به په ښه ورځ پس د بزرګانو نه مې اورېدلي دي چې قیامت قریب دی قیامت قریب دی داسې مې غوږ ته را رسېدلي چې امام مهدي هم پیدا شوی دی تاسو خیال راغی به د شپې به سملی او ټک پړک به یو هر څه به ختم ابو بکر خلیفہ او امیر المومنین دی امیر المومنین دی حضرت عمر بوتلو ابو عبیدہ تا چې د کور ته به د سړي په سر پاو اوړځي څومره پاو بس او قجور شته دی باغونه هغې سره به دا روټۍ خوري د امیر المومنین کور ته د سړي په سر پاو اوړه یو ورځ ابو بکر صدیق ته خپلې بیبي ووی چې انارو ته میړه شوی زمونږ ښځې خو مونږ ته وایي چې حیات آباد شاپینګ ته میړه شوی که نه تاسو سپېرې یو څه زړې شوي دي شکر وباسه چې ځوانه ښځه دې نشته شکر وباسه تاسو پوه شوئ ابو بکر صدیق بیبي وی لږ انار راوړ ورته وی بیبي ما سره خو الله که پیسې شته امیر المومنین دی ته یوه هفته په نیمه خېټه روټۍ وخوره او هغه اوړه جمع کا به زه خرڅ کړم نو په هغې به تاله انار راوړ اته ورځې د امیر المومنین بیبي په نیمه خېټه روټۍ وخوړه اته ورځې پس یو سیر اوړه جمع کړي وی دا واله خرڅې کو مال انار راوړه امیر المومنین هغه اوړه واغسته او بیت المال ته واپس یوړه اول ته داخل کړه چې داخل کړه حکم یې وکړو آرډر یې وکړو چې نن نه بعد به زما د ښځې په نوم باندې نیم پاو اوړه رالیږي نیم پاو ولی جی وی دا ما ته معلومه شوه چې زما ښځه په نیم پاو اوړه ګزاره کولی شي چې کور ته ماښام راغی بیبي ورته ویل انار دې رانه وړه وی انار لا څه کې هغه اوړه مې نیم کړه او دا آرډر مې وکړو چې دې نه بعد به ستا په نوم نیم پاو روټۍ راځي
معلومیږي دا چې ته په نیمه خېټه هم گزاره کولی شي، هغه سیر وړه به د چا بل چا غریب په خېټه کې پرېږدي. خلق خدغه انعمت علیهم خدغه. حضرت عمر د کلی نه بار یو بوډای اوسېدا، او زمونږ ښځې مو ګورئ او زمونږ حاله مو ګورئ. مونږ خو لا څه کوې، زمونږ د مولیانو وګورئ. ټول تر ما پورې زه د بزرګ جمیل زوی نه یم. تېرو ورځو کې د صدر یو تاڼې والا راته ټلیفون وکړی چې د یو ملا کور نه ټلویزیون ورک شوی دی. رپورټ یې درج کو که نه؟ مال رپورټ نه دا ملا تصویرم اخبار کې ورکو، نامه هم ورکا چې هغه وی ملا وی چې رنگین ټلویزیون زما کور نه ورک. د کوم ملا کور کې چې ټلویزیون نی شته که نشته؟ غرق کې غرق چې زه د شپې ټي وي ته ناست یم او سهار تاله جمع ورکوم، ستا دا پلارم کور وران دی، زما خو وران دی. زه د شپې ټي وي ته ناست یم او سهار ستا جنازه کوم، ستا کور وران دی که نه دی؟ کور خو به د اله جوړېږي چې ما د جمعې شپه ویښه تېره کړي، په اودس کې پروت یم، درود و سلام میں پہ جناب محمد رسول اللہ ویلی، کم شپه چې ما ټي وي ته تېره کړي او سهار زه ستا جرګه کوم خدای ته د جنازې استا مړې بخلې کړي. زمونږ تھرو آؤٹ پاکستان قوم مهذب ولې نه دی؟ ځکه چې مشران مهذب نه دي. مشران مهذب نه دي. مولا رنگ کے مشر مہذب نہ دے، د پیر رنگ کے مشر مہذب نہ دے، د لیڈر رنگ کے مشر مہذب نہ دے، د سرمایہ دار رنگ کے مشر مہذب نہ دے. دا سلور مشران دی، سلور وانا ڈالے مہذب نہ دی، نو د قوم غیر مہذب تربیت کیږي لګي. ډریل انسټرکټر چې قابل وی نو الس پای پریډ ټیکس د کوي کنه، کدا څه نه ده. ډریل انسټرکټر هغه ته وایي چې کوم سپایانو ته پریډ خي، او ډریل انسټرکټر نه لایق دی، په خپل په لیفټ رائټ باندې نه پويږي، نو تا خان مهرباني کړې و. مسلم لیگ کو بادشاہی ہوا، تقریر میں کڑے ہو بس وی نہیں وہ مشب قدر تے نو دا بارڈر والا او پریٹ با میں کتو نو داغی او ڈریل انسٹرکٹر وا پریدے ہو زمونگ عزیزو زما پریدے نو آغا بار کلا بہوتم آغا پریٹ گراؤنڈ تا نو لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ رائٹ ویل لیفٹ ویل دا بیوے اباؤ ٹرن نو اباؤ ټرن دا معنا ده چې واپس راو ګرځي. نو هغه اباؤ ټرن باندې هغه رنګوټان پیدا نه، ځکه چې دا ټول د غرونو. نو ډریل انسټرکټر ورته وایي چې خدای مخونه ورانه کا جزه دې تاویم چې اباؤ ټرن نو کل کلی راو ګرځيګو. خیال امره نو تاسو ضروره داغه سپایان ورونه ډریل انسټرکټر مم دغه دے اپریده دے او تاسم دغه کو سډب یی نو پابو ټرن پويږي نه کل کلی راو ګرځيګو، پتہ نه لګي چې کوم طرف ته وګرځيږي. دام ډریل انسټرکټران دی او تاسو رنګوټان یی. نو چې ډریل انسټرکټر د دې قماش وی رنګوټ بس پریډز دکی. نو چې ما وې چې یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. زپ ملاتوب کے ٹھگ او غلم، پیر پا پیرائی کے ٹھگ او غل دے، لیڈر پا لیڈرائی کے ٹھگ او غل دے، بادشاہ پا بادشاہی کے ٹھگ او غل دے. کی گی بات بادشاہ
اوای تاسو ټول کلمه تیره کوي په دې جماعت کې چې څومره ناست یې په دې 45 کاله کې د پاکستان یو حکمران داسې کتلی دی چې د قوم د بچو د لوږې او د غربت غمي ورسره یو هم کتلی کلی نبار یو جمپړی وه بوډای پکې اوسېده ابو بکر صدیق به حضرت عمر به د شپې تلو نو سار کې دا بوډای خیمه به جارو کړه منګوټی به ورته د اوبو را ډک کو ورته به کېښو څه قجورې ستوان به ورک یو شپه حضرت عمر وایي چې په ما پوه نه شم لږ ډېر وختي پاسېدم چې ډېر وختي پاسېدم چې مې کته بل څوک لګیا دی دا بوډای خیمه کې جارو وی لګیا دی بل څوک لګیا دی چې زه ورنږدې شم چې مې وکته فیضا هو صدیق چې ګورم ابو بکر صدیق دی ما نه مخکې په نیمه شپه تلی دی او د بوډۍ جونګړه جارو کوي لګیا دی زه غلی غوندې د یو ونې شاته پټ کېناستم او منګوټې اوچت کو اوبه یې را ډکې کړې او بوډۍ ته یې کېښوې او بیا ته روان شو امیر المومنین دی او د بوډۍ کور کې نن تاسو جماعت ته چې راشي تاسو څه شی خو یا به کلي کې ملکې یا به خانې یا به چېرته غوړکۍ غوندې نور څه شی ته جماعت ته راشي هسې دا روټي خلاص ډېره دي پوزې نه صفا کوي جماعت نه صفا کوي او د سونو ذهن نه وینځي یعنی تا دومره غوندې وظیفه ورکې نو د هغې ټیپر پې خرڅوي چې جماعت درته وینځي ته په څه ګرنیټ لګېدلی چې راننوځي جماعت ته جارو راواله او جماعت جارو کا چې جماعت نه بار وځي یو پیزار کې کېړی پرتی وي ټولو ته کېړی سمې کا چې نفس دې مړ شي نفس دې مړ شي چې بل له کېړی سمې خو په دې نفس مړ کېږي که داسې نه ده چې تو اوس را روان یې صاحب رومال دې پوګا چولې یا مسله دې پوګا چولې تازه اتی صاحب حج نه راغلی دی او رومال دی ورته مسله وغوړېږي او دغه وشي هغه او جارو او جماعت وینځل او جماعت صفا کول دا صداقل خبره په آرام کښېنئ نه منځونه شته نه روژې شته خدای ته وګورئ غر کې بیړم غر کا ده او نور به انشاءالله غر کېږئ که خیري ورځ ام را روانې دي د ځان تماشې به وکئ قرآن ویلی دي یوم یفر المرء یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه داسې ورځ به وی در باندې راولم چې زوی به د مور نه منډې وی مور به د لور نه منډې وی لور به د مور نه منډې وی پلار به د زوی نه منډې وی رور به د لور نه نو لرې لرې منډې وی چې یا الله ما ته خیر پېښ کړي خدای وی داسې ورځ به در باندې راولم په ځان به خبرېږئ نه اوس تاسو ګورئ نه اوس دې جومات کې یو پټاخه خلاصوم دلته اوس یو ورځ دا ټرۍ کومه دې جومات کې چاته یو پټاخه ورکوم چې ټک سره تاسو د خپلې جب منډې بیا وګورئ کېنه خدای دې بې خو باسه ته به د ټولو نه مخکې منډې وې تاسو د خپلې منډې دا به ونه جاله بجګر مولا رسته پاتې دی دا به ووایي په ایماني وایي کار سړی به ځان وباسئ لاړه هغه خلق چا په بل به سینه واچوله چې د ده په ځای ما مړ کړه خلق لاړه هغه ابوبکر و هغه عمر و نو مهذب قومونو مشران چې وي او مهذب وي نو د قوم تهذیب سره تربیت وکړي مونږ ته په 45 کال کې خدای مهذب مشر نه دی را کړی واخر دعوانا اوریدلی زما دا تقریرم په دې موضوع باندې و یو منټ کې هونه کنه ما دا تقریر چې و په دې موضوع باندې وکړو سو پورې چې د مهذب قوم تعلق وي او د مهذب مشر تعلق وي
نو هغه د الیکشن پروګرام داسې پیش کوي لکه امریکا او یورپ کې چې پیش کوي. په ټلویزیون باندې هر یو لیډر خپل پروګرام واوري، بیا د قوم خوښه ده چې هر چاله ووټ ورکوي. ٹھیک شو. زمونږ په دې ملک کې دومره لوی لعنت شو دا سیاست چې اومه پیړۍ په خپلو کې په یو بل پسې راوباسو. سو پورې چې د سیدانو تعلق دی، سیدانو متعلق زما عقیده او ایمان دا دی چې یو سید وی چې هغه نسب نامعلومی، یو سید وی چې هغه نسب معلوم وی. امام غزالی نن نه 1050 سال وړاندې تیر شوی دی. اغلی کلی دی چې مجهول النسب سید چی وی، مجهول النسب داغه بی عزتی کولم په دې نیت چې دا سید دی یا سید نه دی، دا د پیغمبر توهین دی او د پیغمبر توهین چې دی موجب د کفر وی. دی وجنه عزیزانو ار جلسه کې چې تاسو یې یا ناست یې نسبونو ته موزي، د جامو نه مبار کېږي، خپل پروګرام پیش کوي چې روره زه به ویاڼۍ جوړوم یا به سړک جوړوم. اسلامونه خو نشته، دا خبره خو دروغ ده. اسلام خو نه بې نظیره راولي او نه نواز شریف راولي او نه پلار چرته راوستی. خبره د اسلامونو نه ده او نه د دین ده او نه د مذهب ده. خبره د سړکو، د ویاړو، د اوبو، د بجلی ده او د کوڅو ده. خیال راغی جی. خبره چې اسلام امریکای تر څو پورې نه ویلي په پاکستان کې اسلام راتلی شي، امریکای نه ویلي په پاکستان کې اسلامونه نشي. اوس مې درته نو چې اسلامي فرند والا تیرېده او ټرانزسټر یې لګولی او ټولو لاسونه پړکول ورته په ډیټسن کې ګډېده. خبره د اسلامونو نه ده. پاتې شو دا چې سید دا چې راپاسېدو دا بنوري سید دی. حضرت آدم بنور رحمت الله علیه هغه سړی و چې د ده متعلق په مدینه کې یو افواه شوې وه چې دا سید نه دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې ته ورغی او ده وویل چې یا رسول الله که زه سید نه یم نو ما ته ووایه چې زه سید نه یم. نو د رسول الله د روضې نه د هغه لاس راووته، ورته دا ګوته راووته چې دا وره وه. هغه ګوته حضرت آدم بنور رحمت الله علیه اوروده او ورته وی چې ته آدم نه یوازې بانور مې. دا هغه بنوري سیدان دي. که څوک سوی د دې متعلق غلط به وي، خدای دې ورته هدایت وکړي.